او د الله په باره کې خبرې دي ډېرې عظمت والا خبرې دي، او د هر هغه څه عزت ډېرېږي او عظمت یې ډېرېږي چې تعلق یې د الله سره. الله قرآن کې وایي په سورة فصلت کې وما ربك بظلام للعبید، رب ستا ظلم کوونکی نه دی په خپلو بندګانو. ګوره رب ظلم کوونکی نه دی په چا؟ په بندګانو. نو بندګان بیا څنګه ظلم کوي د بندګانو سره؟ په سورة یونس کې الله وایي ان الله لا یظلم الناس شیئا، الله ګوره د چا سره ذره برابر ظلم نه کوي. په سورة الکهف کې الله وایي ولا یظلم ربک احدا، رب ستا په هیڅ چا ظلم نه کوي، په کافر هم ظلم نه کوي، هغه په هیڅ چا باندې ظلم نه کوي. په سورة النساء کې الله وایي ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله د ذرې په اندازه په چا باندې ظلم نه کوي. سورة قاف کې الله وایي وما انا بظلام للعبید، او نه یم زه ظلم کوونکی په بندګانو باندې. نو الله رب العزت عدل کوونکی دی، ظلم نه کوي. د دې خبرې ګواهي ټول کوي، او د قیامت په ورځ خو کافران هم کوي چې الله چا سره ظلم نه کوي. او د کافرانو ته چې عذاب ملاویږي دوی به په خپله دا مني چې دا زموږ د کارونو د لاسه. په دې باندې قرآن کې ډېر دلایل دي، خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي. سورة الملک الله وایي فاعترفوا بذنوبهم، جهنمیان به اقرار وکړي چې او دا ګناهونه من کړي دي، الله چا سره ظلم نه کوي. دا اقرار د جهنمیانو دی، فاعترفوا بذنوبهم، الله چا سره ظلم نه کوي. سورة الانعام کې الله وایي وی قیامت په ورځ به درته پوښتنه شي چې ای انسانانو ای پیریانو تاسو ته پیغمبران نه و درغلي چې زما آیتونه به درته بیانول، زما دین به درته بیانو، او د دې ورځې نه به یې یېرولی؟ داسې نه وه شوي. قالوا شهدنا على انفسنا، الله وی هغوی به جواب ورکړي چې او یا الله موږ په خپله به ځان ګواهي کوو چې موږ کوتاهي کړې ده، تا پیغمبر هم رالیږلی دی، تا کتاب هم رالیږلی دی، تا خبر هم بیان کړې وه، چا موږ د دې ورځې نه یېرولي وو؟ ته ظلم نه کوې، ظلم موږ د خپل ځان سره کړی دی. وغرتهم الحیاة الدنیا، الله وی دنیا دوکه کړي وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، په خپل ځان یې په خپله ګواهي وکړي چې او دا څه وو، دا کافرانو. دا خبره مې سدي دپاره ذکر کوله چې رب العالمین عدل او انصاف والا دی، هغه چا سره ظلم نه کوي، او دا ظلم هغه په ځان باندې حرام کړی دی. او د قیامت په ورځ د الله د عدل ته خبره مې شروع کړه، نو دومره اوږده خبره ده چې ذره ذره عمل دا به تللی کېږي، دا به لیدی کېږي، په دې به راته ګواهان ښیي. نو د الله په نزد د چا سره ظلم نه کېږي. ځکه الله قرآن کوي سورة الانبیاء کې ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، او د قیامت په ورځ الله زه به د عدل او د انصاف تلې لګوم، فلا تظلموا نفس شیئا، د هېڅ چا سره به ظلم نه کېږي. په کومه ورځ؟ د قیامت په ورځ به د هېڅ چا سره ظلم نه کېږي. نو تاسو هم الله وایي تاسو هم په یو بل باندې ظلم مه کوئ. بیا دا خبره یاده کړئ، ګوره ظلم په درې قسمه دی، هر یو ظلم نه منه راغلی دی. یو هغه ظلم دی د ټولو نه لوی ظلم چې ته د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي، بابا، پیر، پیغمبر، ولی، ملائک، هر څوک چې ان الشرک لظلم عظیم، الله وایي شرک لوی ظلم دی. دویم ظلم څه دی؟ د انسان د خپل ځان سره ظلم کول، د شرک نه علاوه په نورو ګناهونو کولو سره. د زما ستا خپل ځان سره ظلم دی، او موږ دومره سادهګان یو د دې بل ظلم نه ځان ساتو. د کوم یو نه؟ دریم چې دی چې انسان په انسان ظلم کوي، هغې نه موږ ځان ساتو او ځان سره ظلم کوو. یعنې سړی ګناهونه کوي، دی د خپل ځان سره ظلم کوي. څنګه ظلم کوي؟ چې دی دا کمزوری بدن جهنم ته بوځي، دا دی د بدن سره ظلم نه کوي، دا دی د ځان سره ظلم نه کوي. نو څوک چې دې ظلم ته نیسي چې ما خو ځان تباه و برباد کړو، د خپل ځان خو ما بیخ او بنیاد وویستو، که دې خبرې درس ته توجه کړي نو ډېره به ښه. دا خبرې د الله دي، نو د الله خبرې په توجه سره اورئ او بیانې رسول صلی الله علیه وسلم. او چې دلته چا توجه ورنه کړه که نه، دا دله زه لیکل در کوم، دی په یو ځای کې توجه نه وکړي. خبره موږ څه کوله؟ نه، په خپل ځان ظلم کوي او دا بل ظلم نه ځان ساتي. صحیح ده، موږ به د هغې نه ځان ساتو، خو خپل ځان ته خو هم سوچ وکړه ته ځان سره ظلم کوي. او دریم قسم ظلم دی د بندګانو په بندګانو باندې ظلم، د دې نه به کوم منه راله. الغرض په دې حدیث کې الله رب العزت د هر قسم ظلم نه منع وکړه. ها یا عبادي، ای زما بندګانو، د دویم پیر شو حساب وایي، یو پیر هلته یا عبادي